دجال څوک دی؟ تقریبا له 50 ډیرو اسلامي مشهورو علماو په دې نوم خپل نظریات ورکړي. تر ټولو معتبر ان دا دی چې ځکه ورته مسیح دجال وایي چې یوه سترګه یې ممسوحه ده، یعنی یوه سترګه یې ړنده او راوتلې ده. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د دجال یوه سترګه به ړنده وي، نو مسیح ځکه ورته وایي چې ړوند دی، یعنی سترګه یې ممسوحه ده. او دجال یعنی دروغجن ځکه ورته دجال ویل کیږي چې رښتیا په دروغو پټوي. احادیثو ته په کتو هغه به یو ځوان سړی وي، نو هغه ته حیوان یا یو سمبول نشو ویلی. ویښته به یې تاو او پیچلي وي او سترګه به یې ړنده وي. د احادیثو په کتابونو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودرید، د الله تعالی ستاینه وکړه او له هغې وروسته یې د دجال په اړه داسې وویل. آیا تاسو ته د دجال په اړه ونه وایم؟ صحابه کرامو وفرمیل ولې نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ بیا یې وفرمیل هیڅ داسې پیغمبر نشته چې د دجال په اړه یې خپلو خلکو ته خبرداری نه وي ورکړی. خو زه به تاسو ته داسې یو څه ووایم چې هیڅ پیغمبر خپل امت ته د دجال په اړه نه دی ویلي. بېشکه چې هغه اعور دی، یعنی یوه سترګه یې ړنده ده، او ستاسو خالق داسې نشي کیدلی چې هغه دې یوه سترګه ونه لري. د بخاری حدیث دی، راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی هیڅ پیغمبر نه دی راغلی مګر دا چې د یو سترګې دروغجن په اړه یې خپلو خلکو ته خبرداری نه وي ورکړی. هغه یوه سترګه لري او ستاسو رب یوه سترګه والا نه دی، بلکه هغه دواړه لري. او د هغه د سترګو ترمنځ به لیکل شوي وي کافر. او د مسلم په روایت کې راځي چې د سترګو په منځ کې به لیکل شوي وي کافر، چې هر ایمان لرونکی باسواده او بېسواده به یې لوستلی شي. او د الله په رحم او مرحمت سره یوازې هغه خلک چې ایمان ولري هغه وخت به وشي کولی چې دا ولولي، هغه که سواد ولري او که یې ونه لري.